السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد یو محترم ورور مخکې پوښتنه کړې وه او بیا یې پوښتنه کړې ده چې یاره مثلا دا ډریوران نه دي، بس ډریوران دي او که ګاډي واړه دي او کارچي والا دي، دا کله کله خاص هوټلونو ته ودرېږي، نو هغه هوټلونو کې بیا دوی ته باقاعده طور سره یو خوراک هم فری ورکوي او کله کله لږه خرچه مرچه هم ورکوي. فلهذا د دې شرعي حکم څه دی؟ جناب محترمه دا خو جدیده مسله ده، نو فلهذا دا چې کومې مدرسې دي ټولو مدرسو دا مسله حل کړې، دا جامع فاروقي کراچۍ والا هم حل کړې، دلته موږ سره چې کومه پېښور کې جامع عثمانیه د هغوی هم حل کړې. نو هغوی خلاصه داسې لیکلې ده که نه وایي که چېرته د دې هوټل والا د دې ډریورانو سره شرط دا وي چې په دې شرط به مطلب تاسو ته موږ فری خوراک درکوو چې تاسو به موږ ته سورلۍ دلته ودروئ راکوزوئ به، او بله دا ده چې د دې ډریورانو چې کومه خرچه د هغه په دې سورلیو باندې ور اچوي، یعنی چې کوم یعنی دلته یې لیکلي مهنګې قیمت میں چیزی بیچ کر اس کے کانے کا خرچه وصول کیا جائے، دا چې په دوی باندې کوم خوراک وچی نو د دې خرچه په دې دغه کې ترېنه وصولوي د دې سورلیو نه، لکه د 200 روپو شی په 300 پې خرڅوي. نو که دا مسله وي نو بیا خو یقیني دا حرامه ده، بیا خو دا بنده ده، دا رشوت دی او رشوت هغه ورکول هم حرام دی او خوړل هم حرام دي. او که نه د هوټل والا بغیر د څه معاهدې نه، دوی سره داسې معاهده شوي نه وي، بغیر د معاهدې نه، بلکې د دې رغبت دپاره د دې دپاره چې یاره د دې ډریورانو دا زړه ښه شي او مطلب دا دی چې دلته موږ ته بیا سورلۍ به راولي نو زموږ به ورسره ډېره سودا خرڅېږي، نو خیر دی دغه لږ شی موږ یو قسم ته تاسو ته درکوو، نو بیا خو دې کې څه مسله نشته، دا خو بیا هدیه ده او هدیه د رغبت دپاره دا بالکل سړی ورکوی شي. فتاوی شامي باقاعده طور سره حوالې را نقل کړي، فتاوی شامي 8 جلد 240 نمبر صفحه ده، مکتبه رشیدیه ده، کتاب القضاء ده، مطلب فی الکلام علی الرشوة والهدیه. نو هلته د هدیه او د رشوت کې فرق کړی دی، وایي اخذ القضاء برشوة، دی وایي الرشوة رشوت څه ته وایي؟ بالکسر رشوت ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له او يحمله على ما يريد. كان بیا دی وایي چې وفي الأغذية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط. وګد بحث بیا ور باندې کړی چې هدیه بیا په دوه قسمه ده، کله حلاله وي کله دواړو طرفه حرامه وي، کله صرف اخذ ته حرامه وي ورکوونکي ته حرامه نه وي ځکه هغه مجبوره وي. دی بیا وایي که نه وایي اما اذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا انه انما يهدى ليعينه عند السلطان فمشايخنا على انه لا بأس به دور ولو قضى حاجته بلا شرط ولا تبع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به. ده قرنګي بحر الرائق کې باقاعده تور سره لیکلي ان الفرق بين الهديه والرشوه، دا مې درته بحر الرائق شروع وای د هدیه او د رشوت منځ کې فرق دا دی چې ان الرشوه ما يعطيه بشرط ان يعينه والهديه لا شرط معها. دا وګوره نو رشوت دی ته وای ما يعطيه بشرط ان يعينه چې په دې شرط ورکړي چې دی به سره بیا مدد کوي، اول هدیه لا شرط معها هدیه بیا دي ته چې هغې سره شرط نه. دا وګوره بیا اوږد بحث پې کړی، دا مو ګوره بحر الرائق د کتاب القضاء دا 8 جلد او 410 نمبر صفحه ده او رشیدیه مکتبه ده. دا قرنګي فیض القدیر کې په دې باندې غاټ حواله را نقل کړې ده چې رشوت دې ته وایي چې التوصل الى ابطال حق او تحقیق باطل یا خدا دې چې د بل چا حق ورسره باطل کې یا دا چې ناروا ورسره ثابته کړي. نو خلاصه به داسې شي که چېرته د ډریورانو سره داسې خبره کړې وي چې تاسو به سورلۍ خامخا همدا موږ ته کوزوئ او د دې سورلیو په بدل کې به موږ تاسو ته فری خوراک درکوو، خو د دې ډریورانو د دې خوراک خرچه د دې سورلیو نه وباسي، نو بیا دا ناروا او حرامه. او که نه دوی ډریوران ته ویلي چې سورلۍ دلته راکوزوئ، موږ به د خپل د طرف نه تاسو ته د ګفټ او هدیې په شکل کې ډوډۍ درکو د رغبت دپاره چې تاسو دا سورلۍ دلته موږ ته کوزوئ، او چې کوم عام د مارکیټ ریټ دی په هماغې ریټ باندې سورلیو ته باقاعده طور سره خوراک ورکوي، نو بیا خو دا هدیه ده، بیا څه مسله پکې نشته. السلام علیکم ورحمت